ورته بابا ډېر لوی ظلم در سره وکړو. پلار ورته وایي بچیا ما خو به تا کروڑونه روپۍ ولګولې، ما خو به تا تعلیم وکړو، ما خو به تا سبقونه ویلا، ته څنګه خبره کوې چې ما سره دې ظلم وکړو؟ زه 2 هفتې کېږي تقریبا زه بلوچستان کې وم. څو ورځې مې هلته وې، د ستربندۍ وې جلسې وې. کوټه کې یو ځای کې ختم بخاري پروګرام و، لویه جلسه و، اجتماع وه. ما نه مخکې یو شیخ صاحب بیان کوو. هغه شیخ صاحب په خپل بیان کې د بنو د یو مفتي صاحب حواله ورکول. ویل هغه خپل کتاب کې لیکلي دي چې زمونږ د علاقې یو ډېر مالداره سړی و، ربپتي و. بچی به هر ملک ته ولېږو ډاکټر شي. بچی ډاکټر شو. کله چې واپس راتلو په قول دغه شیخ صاحب ویل 10 کروڑ روپۍ په دې ورځ لګولي، صرف 10 کروڑ. دنیا انتظامات شروع دی. وایي د اسلام آباد ایرپورټ نه چې په کوم ګاډي کې راتلو، زه هم ورسره په دې ګاډي کې څوک ناست وم. ویل موږ لا بنو ته نه یو رسېدلي، بچي به دې پلار پسې مخ راته وکړو. ورته یې بابا ډېر لوی ظلم در سره وکړو. پلار یې ورته وایي بچیا ما خو به تا کروڑونه روپۍ ولګولې، ما خو به تا تعلیم وکړو، ما خو به تا سبقونه ویلا، ته څنګه خبره کوې چې ما سره دې ظلم وکړو؟ هغه ته پته نه وه چې دا بدقسمته بچی د دومره لوی سفر نه بس کور ته به ونه رسېږي، به لاره نه کړي. ورته وایي بابا ټول عمر دې په دنیا پسې ذلیله کړم، کله دې رب را ونه ښودو، کله دې آخرت راته را ونه ښودو، کله دې د رب سره زما تعلق جوړ نه کړو. بابا زه اوس دلته را روان یم، زه قبر ته بلک ساعت بعد ورځم. بابا زما دا ډیګرۍ وس هلته نه چلېږي، د قبر فرشتې زما دغه ډیګرۍ وس نه مري. بابا زه به قبر کې فرشتو ته څه جواب ورکوم؟ ویل اخرني الفاظ یې به ځنکدن کې پلار ته وویله. ویل بابا ډېر لوی ظلم در سره وکړو، راولوېد وفات شو. محترمو د بچی درته ځنکدن کې ګیله ونه کړي، بیا وګورئ د حشر میدان کې د حساب کتاب په وخت کې درپسې اواز ونه کړي. خدا نخواسته د بچی د فرشتو نیولی جهنم ته راکاږي، درپسې اواز ونه کړي بابا ډېر لوی ظلم دې راسره وکړو. بابا تا د دغه 2 ورځو ذلیلې دنیا لپاره زما آخرت تباه کړو. بابا ته زما پلار وي، دا پلار دغسې وي چې تا زه د ټول عمر تباهۍ سره مې مخامخ کړم. نن د تا د وجې نه بابا جانه زه مشکلاتو ته ورځم، نن د تا د وجې نه دغه چې د زغملو طاقت یې نه لرم، نن هغه اور ته ورځم. د آخري الفاظ درپسې ونه وایي چې بابا ډېر لوی ظلم در سره وکړو. قسم دی هېڅ جواب به راسره بیا نه وي. نن په دا بچو ورحمېږي، دا بچي عالمان جوړ کړي، دا قاریان جوړ کړي، دا حافظان جوړ کړي. بچي د معاشرې لپاره دردسر مه جوړوئ.